بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن در سره د یو شخصیت ملاقات کوم او هغه شخصیت ګلوکار دی د پښتو او اتلس کلن نوجوان ګلوکار دی او د راتلونکي دور کې چې کم دی نو په هغه کې د یو سوپر هټ ګلوکار جوړېدو صلاحیت ښکاري. نو راځئ چې یو د هارون حمید سره یو ناڅاپي مرکه وکړو. ښه هارون حمید، طبیعت دې څنګه دی؟ موډ دې ښه دی؟ خیر ته او نن ستاسو چې کم دی نو داسې ناڅاپي غونته دغه کومه د مرکه در سره کوم. الله دې خیر کې څه جوابونه بس سوال جواب وکړو بنو. ښه نو دا راته ووایه چې تاسو دا فن، اولنی سوال ستانه دا دی چې دا فن تاسو شروع کړی دی نو دا په شوق شروع کړی او که د مجبورۍ نه هم شروع کړی؟ دا ما خپل شوق نه شروع کړی دی. نه رښتیا وې؟ رښتیا وایم بله، خپل شوق مې دی. که شوق مې نه وي خو مې هېڅ قسمه مجبوري نشته ستا؟ هېڅ هم نشته. که شوق مې نه خو بیا خو مې نه کوو که نه. نه نو بل داسې لکه د دې دغه سره سره د دې فن سره سره د دې ګلوکارۍ یا د دې سینګینګ سره سره بل داسې څه دغه شته، داسې څه روزګار یا څه هنر چې هغه ستا خوښي؟ بل خو نشته، وځه په دغه یو روزګار هم دی او بس فن هم خلکه مطلب دا ده چې تا د خپل ژوند چې کم دی نو دې فن ته وقف کړی دی. ته به ټول عمر چې کم دی نو دا فن کې فن کوم بلکل. او زنده باد داسې پکار ده او دا ستا شوق دی، دا ستا مجبوري نه ده. دا ما شوق دی بلکل. او ستا مجبوري نه ده. ټیک شو. د اوسه پورې به دې او څومره وخت وشو چې دا دغه دې شروع کړی دی دا فن؟ ما تقریبا یو نیم کال شو د فن ته راوتی یم. څومره آیټمز به دې ویلي؟ تقریبا چې 13 مې کړي د سټوډیو کې. ښه 13 دې په سټوډیو کې کړي. د دې نه علاوه به دې ډېر شی کړي؟ نو خو میدانونو کې وایو ودون ته لاړ شو، دیره کې اکثر کینو. ښه د ریسل میسل ټیم کې بس یو غزل ریکارډینګ کو. ښه نو په دې دغه کې د کم یو سن خوښ دی؟ لکه مطلب غزل دی خوښ دی، ټپې دی خوښې دي، چاربیته دی خوښه ده، نیمکۍ، مصرعیزه، څه دی خوښ دي؟ زما په خپله باندې غزل ډېر خوښ دی. ښه غزل دی ډېر خوښ دی. صحیح شو، صحیح، ډېر ښه. او بل تاسو چې کم دی نو سلیکشن کوئ؟ لکه مطلب دا دی دې ته ګورئ چې یاره دا کلام ښه دی، په دې کې یو پیغام دی، هغه کلام وایئ که نه چې بس چا درته ووایي چې دا کلام ووایه نو هغه وایئ؟ نو کلام خو په دې ګورو چې ټکي به هم ګورې نن سبا، معنی به به ګورې. نو چې عادي خو دغه کلام هم بیا خو خلکو نه خوښېږي. د خلکو نه ښه کلام به وي چې خلک یې خوښ کړي. د خلکو بدل کلام ګورو خامخا. لکه سلیکشن کې؟ بلکل سلیکشن خو کوم به کېږي. ښه د اوسه پورې چې تاسو څومره کلامونه ویلي دي که نه، نو په دغه کې ته موږ ته دا ویلی شئ چې یاره ستا یو کلام ډېر زیات خوښ دی؟ بلکل زما ستاسو شاعري کې یو کلام مې ډېر خوښ و. زه به غږوم را به دا به کوي ټنګ ټنګ. زړه کې د احساس نه وکړو د انسان. ډېر ښه، زبردست، مننه جي. دا خو تاسو زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ کلام چې کم دی نو هغه ستاسو خوښ شو. نه نو دې سره به څه کوئ؟ دې کلام سره په څه به یې وایئ؟ دا خو انشاءالله د سټوډیو کې ریکارډ کوم. ښه زبردست. بس یو تقریبا یو څو ورځو کې به کېدای شي رام شي. ښه نو تاسو چې کم دی نو دا موږ ته داسې لږ غونته کې ګونګونولی شئ دې ګرانو اورېدونکو ته؟ ولې نه ووایم درته داسې یو بس لږ غونته کې تاسو موږ ته ډېره مهرباني به وي. زه به غږوم رباب دا به کوي ټنګ ټنګ، زړه کې د احساس نه وکړو د انسان تنګ تنګ. زه به غږوم رباب دا به کوي ټنګ ټنګ، زړه کې د احساس نه وکړو د انسان تنګ تنګ، زړه کې د احساس نه وکړو د انسان تنګ تنګ. خېژم د دنغر سرته یم په فطرت میل، خېژم د دنغر سرته یم په فطرت میل. ګورم دا ټول غرونه څومره ښکلي دنګ دنګ، زړه کې د احساس نه وکړو د انسان تنګ تنګ. ډېر زبردست، ډېر منم زبردست. ماشاءالله ډېر خوږ غږ د الله تعالی درکړی دی او بل مونږ دا امید لرو او مطلب دا ایکسپیکټ کوو هم چې په راتلونکي وختونو کې به ته مطلب دا ده چې سوپر هټ سینګر یې د پښتو او دغه شانتي به وي که نه. تاسو دغه ساتئ د خپل ځان نه امید شته که نه؟ یو اعتماد هم په ځان باندې شته که نه چې یاره زه به یو ښه سینګر جوړېږم؟ تاسو خو هم ځان دې فن ته وقف کړی دی. د هر څه نه مخکې به امید ساتئ. او بل دا راته ووایه که نه چې یاره تاسو دغه کوئ، ریهرسل کوئ، هغه ریاضت چې ورته وایي یا ریاض چې ورته وایي هغه کوئ؟ څومره ټایم کې؟ او تقریبا چې موږ راشو بس 2 ټیم شي
ها یو ګنټه مو شي د ورځې ها او د دې نه علاوه مړی خو نه خرابېږي د هغې دپاره مریض کوئ پرهیز خو لازمي دی ولې د غوړو نه په پرهیز کې ښه د غوړو نه په پرهیز کې دا تروش څیزونه دا غوه نه خوري که ښه او بل یوه خبره دا ده ته چې څه وې او دا کم سندره وې نو دا تا له مزه درکوي ولې نه راکوي مزه په دې راکوي چې مزه یې نه راکول او که مزه یې نه درکوله بیا به دې نه کول یاره زنده‌باد منم دی لکه مطلب دا دی چې ته سپیریټډ سینګر یې لکه یو جذبې والا سینګر یې لکه ته د خپل فن نه مزه چوتې او دا خو خبره خو ده که نه وایي چې کله یو سینګر په خپله باندې خپل کلام نه خوښوي او خوښي نه نو د خلکو به هم نه خوښېږي چې کله ته په خپله انجوای کوې نو خلک به یې هم انجوای کوي دې خبرې سره ستا اتفاق شته زما بلکل ولې نه یو کلام ما ولګي نو په خلکو به ولګي چې ما ته مزه راکړي نو بل ته هم مزه ورکړي چې ما ته مزه نه کړي بل ته به څه مزه ورکړي ښه نو ته لکه مطلب ستا دا سوچ دی چېرې راتلونکي وختونو کې په مستقبل کې الله تعالی دې موږ له زندګي راکړي او سره که نه لکه مطلب ټولو نو مطلب تاسو وایئ چېرې زه به ښه کلامونه وایم د ښه کلامونو انتخاب به کوم داسې ده که نه بلکل او مطلب دا دی چېرې نور څه ارمان ستا په زړه باندې شته داسې خاص ارمان چې ته وایې چېرې بس ما په زړه خو دا ارمان دی چې پښتنو زړه کې مینه پیدا کړم پښتنو زړه کې ځان ځای پیدا کړم پښتو ګانې ووایم چې خلکو خوښ شي او بس دا ارمان دی چې بس ښه سینګر رانه جوړ شي او ښه کلامونه بهترین کلامونه ووایي ښه هارون حمید ډېره زیاته مننه د ټایم راکولو او ګرانو ملګرو زه به درته د ده نه به رخصت واخلم د هارون حمید نه او تاسو ته به خپل یو شعر وویم په دې اخره کې چې نه دې زه غلام جوړوم او نه دې غلام کېږم نه دې زه غلام جوړوم او نه دې غلام کېږم تا به ځان سره بوزم زه چې په بام خېجم ډېره مننه شکریه